ډېره بخښنه غواړم د ولس ته چې ټولې واوري د ځګول کم کوي، محاسبې سره ژوند وکوي، راجګ شي قومونو ولسونو که چېرته شته وي راځئ د امارت اسلامي د مشرانو سره کښېني، خپل مسایل ورته ووایي، د امارت اسلامي مشران یې واورئ، په ګډه ملا وتړئ، دا وطن جوړیږي، خیرات خورۍ نه ختمیږو، د ورونه ما خیره څه د هغه نه خارج نه راشي، مهاجر بم راولو، ټول ولا راولو، ګل ګلزار افغانستان به جوړ کړو او غیر دغه نه احتیاج محتاج در بدره خدای په آیسای مشر لیدنه په ترکیه کې له یو شمېر پخوانیو چارواکو یا سیاسیونو سره خصوصا جنرال دوستم و محقق و عطامد نور سره ولې پاکستاني چارواکي له هغه څیرو سره ګوري؟ نو هر څوک به دا کوشش کوي چې خرڅ شوي عناصرو نه استفاده وکړي، هر څوک کوشش کوي چې د افغانستان په خلاف استعمال کړي. د څلوېښت تقریبا 43 کاله دغه هڅې شوي دي. موږ دا نه وایو چې په افغانستان کې خرڅ شوي عناصر شته دي. دا کار مناسب ده چې هلته به دا غیر انساني کار ده، دا غیر اسلامي کار ده، دا د نړیوالو د اصولو پر خلاف کار ده، دا د ګاونډیتوب د اصل خلاف کار ده. یعنې دوی په یوه کې هم نه راځي، دا عمل په یوه کې هم نه راځي، دا د څلور آسماني کتاب خلاف عمل دی چې دوی ترسره کوي. کوم اهداف د دغه موضوعاتو تر شا دي؟ اهداف دا دی چې دا وطن باید تباه شي، دا وطن باید ترقي ونه کړي، پرمختګ ونه کړي، او دا وطن باید همیشه غلام اوسي، همیشه بېلوست نه نالوسته اوسو، تکنالوژي ونه لرو، تحصیل ونه لرو، همیشه دوی ته وویلو چې هغه د مکتب کې د کفار درس وایي، بم ورغورځوه، معلم مړ که، ډاکټر مړ که، انجینر مړ که. فکر ده دا خو څه پټې خبرې نه دي. که چیرې دا لیدنې بیا داسې وي چې له افغانستان سره همکاري دوی کوي، غواړي هغوی واده راکړي چې راسي افغانستان ته؟ ګورې زه د افغانستان خلکو ته دا وایم چې تاسې اتکا په الله وکوئ، نه په پاکستان او نه په امریکا. تاسې خپله مکلفیت ادا کوئ، مونږ خپل وظایف که مونږ حکومت ته که چارواکي دي که ولس مو د مکلفیتونه دي ادا کړي، بس ډېرې خبرې سې مه ګرځئ. هغه څیرو سره دا غلط کار ده چې پاکستاني چارواکي ګوري. دغه څیرو مسؤلیت څه شی ده؟ دغه څیرې د هغو څیرې مسؤلیت نه لري، دغه غله دي، د غله مسؤلیت څه شی ده؟ هغه چې څومره غلا کولی شي هغه نه اصلاح کېدونکي دي. هغه د ترکیې کې دوستان نه غواړم چې را پیدا کړي، پر د سر سړي ووایي لرې کوي، ښه سم صحیح وټکوئ. هغه وایي چې موږ پر نفوس یو خلک هماغه نفوس سره یې وټکوئ. په امریکا کې چې پر نفوس ګورې یوه خبره ده، یوه خبره ډېره مهمه ده. ګورې حکومت خپله کارخانګي باید ګورې ادا کړي چې هغه د موږ اساسي مسایل دي د ژوندانه. امنیت شکر شته اوس فعلا، فکري ثبات باید تامین شي، خلکو ته تعلیم، تحصیل، روغتیا، کار، بیا رغونې دغه ټول باید خدمات ترسره کړي. دا د حکومت دنده ده. د ولس څنګه، د ولس دنده اوس ویده ده، په خدای ویده ده. زه د ولس ته همیشه وایم، زه خو د شوراګانو دغه کېږم، د تاسې څه غواړئ دغه امارت اسلامي نه؟ څه غواړئ که نه؟ تاسې باندې ظلم نه ده شوی، ولې پراته یي؟ قتل وژلي یې، ولې نه ځئ عریضه نه کوئ؟ غصب شوی دی، ولې نه ځئ پوښتنه نه کوئ؟ په چا باندې عریضه وکړي؟ چا باندې چې شوی دی، اوس مثال غاصبین دي، همدا اوس هم ښار کې روان